کورنۍ ندیم اشرف نشته او زه پکې در سره ملګری یم. پایلې په کرکټ کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به اماراتو کې د درې اړخیزې لوبلړۍ لپاره په کابل کې په تمرینونو بوخته ده. تمه ده د لوبډله ژر اماراتو ته وخوځي او هلته به هم شاوخوا یوه اونۍ تمرینونه کوي. افغان لوبډله شاوخوا 8 میاشتو وروسته نړیوالې شل ورځې لوبې کوي. د اګست په 29مه له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره له درې اړخیزې لوبلړۍ وروسته به آسیا جام سیالیو ته مخه کوي چې د سپتمبر پر 9مه د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ په لوبه همالته اماراتو کې پیلیږي. ندیم اشرف د افغانستان لوبو او درې اړخیزې لوبلړۍ ته کتنه کړې. له اوږدې مودې وروسته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سیالۍ د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو درې اړخیزه شل ورځې لوبلړۍ ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي. خو په همدې فارمټ کې یو وروستۍ سیالۍ د تیر کال ډسمبر میاشت کې له زیمبابوې سره کړې وه. په شل ورځو سیالیو کې له 8 میاشتو انتظار وروسته دې لوبو ته د افغانستان د کرکټ مینوال هم ځکه خوښ دي چې له آسیا جام مخکې یې لوبډله له پاکستان سره مخامخ کیږي. د افغانستان او پاکستان وروستۍ لوبه د 2023 کال نړیوال جام کې وه چې افغانستان ګټلې وه. له هغه وروسته د دواړو هیوادونو ملي لوبډلې نه دي سره مخامخ شوې. معلومه ده چې له شوره او جذبې ډکه لوبه به وي. په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان وروستیو لوبو کې لاسته راوړنې تر پاکستاني لوبډلې ښې وې. د پاکستان کرکټ بورډ په لوبډله کې د نویو لوبغاړو په ګمارل کېدو او د لوبډل مشر په بدلولو په دې هڅه کې ده چې د شل ورځو لوبو باثباته لوبډله ولري. د افغانستان کرکټ بورډ واردمخه دغې لوبلړۍ ته د با تجربه، ځوانو او نویو لوبغاړو اوږد نوملړ اعلان کړی دی او شاوخوا 10 ورځې کېږي چې لوبغاړي په کابل کې د چمتووالي په تمریناتي کمپ کې بوخت دي. افغان لوبډلې تقریبا یو اونۍ وړاندې په کابل ملي کرکټ لوبغالي کې خپل تمرینات پیل کړي دي او ټول هغه لوبغاړي چې دلته په هیواد کې وغوي په دغه تمریناتي کمپ کې ګډون کوي. دغه کمپ چې تقریبا یو اونۍ وړاندې پیل شو 2 ورځې نور هم دوام پیدا کوي. تر 13 نیټې پورې به لوبغاړي دلته خپل تمرینات ترسره کړي او د دې وروسته به بیا دویم کمپ په متحده عرب اماراتو کې پیل شي. هغه لوبغاړي چې د مهال د هیواد بهر دي هغوی به هم په دویم کمپ کې د ملي لوبډلې سره په تمریناتي کمپ کې یوځای شي تر څو راتلونکي درې اړخیزه لوبلړۍ لپاره خپل بشپړ چمتووالی ونیسي. د لوبلړۍ له پیل کېدو 10 ورځې وړاندې هغه لوبغاړي چې په کابل کې تمرینات کوي اماراتو ته ځي. خو د لوبډل مشر راشد خان په ګډون ځینې افغان لوبغاړي په لیګونو کې په سیالیو بوخت دي. دا نه ده معلومه چې دوی به څه وخت له ملي لوبډلې سره یو ځای کیږي. خو د کرکټ څارونکي ټینګار کوي چې کم تر کمه له لوبلړۍ یوه اونۍ مخکې باید په نوملړ کې ټول لوبغاړي سره راغونډ شي. افغانستان او پاکستان په وروستي ځل په شل ورځو لوبو کې په اماراتو کې د 3 لوبو په لړۍ کې سره مخامخ شوي وو چې افغانستان ګټلې وه. خو له هغه وړاندې د 2022 کال په آسیا کپ کې لوبه ښایي د دغو دواړو هیوادونو مینوالو هیره نشي چې پاکستان په وروستي اور کې ګټلې وه. افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا د 50 ورځو او شل ورځو لوبو په درجه بندۍ کې په 10 غوره لوبډلو کې راځي. د کرکټ نړیوالې شورا وروستی نړیوال ټورنمنټ د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافۍ سیالۍ وي چې افغانستان یې هم برخه وو. خو له دوی پرته نورو ټولو لوبډلو نړیوالې سیالۍ وکړي او دا د اوس د افغانستان د نړیوالو سیالیو انتظار هم په څو ورځو کې پای ته رسیږي. کله یوې خوا د افغانستان نړیوالې لوبې کمې وي خو له بل اړخ یې لوبغاړي د نړۍ په لرو بر کرکټ لیګونو کې ولوبېدل. هغه څه چې پر پرده د افغان لوبغاړو د ځلېدو تصویر تت نه شو. ندیم اشرف بیا هم له کرکټ سره تمیږو. د پاکستان کرکټ بورډ له افغانستان او اماراتو سره د درې اړخیزې لوبلړۍ لپاره لوبډله اعلان کړې خو بابر اعظم، محمد رضوان او نسیم شاه پکې نشته. له وروستیو ماتو سره پر پاکستاني لوبډلې فشارونه ډیر دي او د کرکټ مینوالي وایي چې ځوان لوبغاړي هم نه دي ځلیدلي. له کراچۍ پرې آزاد خبریال عرفان خټک حال راکوي. د ایشیا کرکټ هیوادونو کوربه دی ځکه د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې په عربي اماراتو کې پاکستان، افغانستان او عربي اماراتو ترمنځ نه یوازې درې اړخیزه سیریز لوبیدونکي دی بلکې په سپتمبر میاشت کې ایشیا کرکټ یا ایشیا جام هم په همدغه عربي اماراتو کې لوبیدونکي دی. پاکستان کرکټ بورډ د دغه درې اړخیزه سیریز او ایشیا جام لپاره 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده او په خپله لوبډله کې نسبتاً ځوانو لوبغاړو ته ځای ورکړی دی. بابر اعظم، محمد رضوان، نسیم شاه او ځینې نور سینیر بیا هغه لوبغاړي دي چې پاکستان کرکټ بورډ لخوا له پامه غورځول شوي دي. که څه هم سینیر لوبغاړي له لوبډلې کېنولو وروسته په پاکستان کرکټ بورډ
شنونکو عوام خلکو لخوا نیوکې ډېرې شوي، خو پاکستان کرکټ بورډ دا نظر لري چې دوی ځوان لوبغاړو ته یوازې د دې دپاره چانس ورکوي چې هغوی استعداد وګوري او پر روان وختونو کې دغه لوبغاړي د پاکستان ملي لوبډلې لپاره مهمې بریاوې خپلې کړي. لا یې هم خاص ایالت معلوم نه دی چې بابر اعظم او محمد رضوان په څیر سینیر لوبغاړي د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې ولې کېنول شوي، خو تر ډیره باور کیږي چې د دوی لو یا کم سټرایک ریټ او 100 اووریزه بڼه کې هغسې لوبې نندارې ته نه وړاندې کول هغه څه دي چې دوی دواړه یې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې څخه محرومه کړي دي. پاکستان کرکټ لوبډله چې د ډیر وخت نه خپله لوبډله په جوړولو کار کوي، د پاکستان مشر روزونکي مایک هیسن ترڅنګ د پاکستان 100 اووریزه لوبډلو لوبډل مشر سلمان علي آغا هم وخت په وخت په خپله لوبډله کې ځوان لوبغاړو ته چانسونه ورکوي تر څو دوی وګوري، خو لا هم پاکستان کرکټ ملي لوبډلې ته همدغه چانسونو کومې خاص نتیجې نه دي ورکړي. آزاد خبریال عرفان خټکو ورزو فوټبال ته چې په کندوز کې د افغانستان اتلانو لیګ ته د لارموندنې په موخه د 6 زونونو فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د کندهار خانزاده لوبډلې د دغه لیګ اتلولۍ په ګټلو د افغانستان اتلانو راتلونکي پړاو ته لار ومونده. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي د سیالیو ترڅ کې یو شمېر ځوان او تکړه لوبغاړي هم موندلي. مسابقات مرحله نهایی راهیابی به لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان د افغانستان د فوټبال د اتلانو غوره لیګ 5م پړاو سیالیو ته د لارموندنې پایلوبه د کندوز د فیروزي او د کندهار د خانزاده لوبډلو ترمنځ وشوه. دغه سیالۍ یو پر یو مساوي پای ته ورسېده. د کندهار خانزاده لوبډلې د 11 امتیازاتو په ترلاسه کولو سره اتله لوبډله شوه او د افغانستان د فوټبال د قهرمانانو غوره لیګ 5م پړاو سیالیو ته یې لاره وکړه. د فیروزي کندوز لوبډلې د 10 امتیازونو په ګټلو سره دویم مقام او هرات شمس کلا لوبډلې هم چې 10 امتیازونه یې ترلاسه کړي وو خو د ګولونو توپیر ته په کتو یې دریم ځای وګاټه. د غوره ګول کیپر یا ګول ساتونکي جایزه د کندهار خانزاده لوبډلې لوبغاړي صابر حمیدي ته ورکړل شوه. د سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه د فیروزي کندوز لوبډلې لوبغاړي میر آقا شریفي ته ورکړل شوه. لدې سیالیو موخه د 6 زونونو له 6 لوبډلو د غوره لوبډلې ټاکل وو چې د افغانستان فوټبال غوره لیګ 5م پړاو ته لار ومومي. په پام کې د چې راتلونکو 3 میاشتو کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو غوره لیګ 5م پړاو سیالۍ د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شي. دغه سیالیو کې به 10 غوره لوبډلې ګډون وکړي. بیا هم له فوټبال سره پاتې کیږو. د انګلند فوټبال پریمیر لیګ نوی لوبیز موسم د جمعې په ورځ د لیورپول او بورنموث ترمنځ په لوبه پیل شو. د فوټبال دغه مشهور لیګ په لومړۍ لوبه کې لیورپول بورنموث ته 4-2 ماته ورکړه. د لوبه په خورا شور او زوږ او احساساتو سره پیل شو. لیورپول د لوبه او برای خپل پخوانی لوبغاړي دیوګو جوتا ته ډالۍ کړ چې د جولای پر 3 په یو ترافیکي پیښه کې له خپل ورور سره یو ځای مړ شوی و. د سیالۍ کې د لیورپول لپاره لومړی ګول نوي پیرل شوي لوبغاړي هوګو اکیتیکې وکړ. د پریمیر لیګ 26م پړاو دویمه ورځ بیا 15 لوبې وشوې او پر دریمه ورځ هم 3 لوبې وشوې. دغه لوبیز موسم کې چې د 2026م کال د مې تر 24مې نیټې به روان وي ټولټال 380 لوبې کې د تیر پړاو اتلولي لیورپول ګټلې وه. د افغانستان سوکوهنې یا بوکسینګ 9 کسیزه لوبډله سیالیو کې ګډون لپاره چین ته رسېدلې ده. له 9 افغان سوکوهونکو سره یې 3 روزونکي هم تللي دي. ټاکل شوې دا لوبډله د بوکسینګ سیالیو کې د 16 هیوادونو له استازو سره مخامخ شي. دا لوبې 2 ورځې وړاندې پیل شوې او ټاکل شوې د اګست تر 13 12 نورې ورځې هم روانې وي. د موږ ورزشکاران په افغانستان کې هم دوی د 2 میاشتو نه زیات په کرنټین کې و خپل تمرینونه او آمادګي نیول دغه مسابقاتو لپاره. اوس په چین کې تمرینی کمپونه ده چې زموږ ورزشکاران دلته په تمرینو کې مصروفه ده او خپل آمادګیانې نیسي دغه مسابقاتو لپاره. دغه تمرینی کمپونه هم د 6 ورځو لپاره ادامه لري او زموږ د ورزشکاران حریفان تر اوسه پورې اعلان نه دي شوی ده
دعا کوو چې زموږ ورزشکاران یو ښه لاست روونکي د افغانستان لپاره راوړي. د افغانستان تایکوندو دوه لوبغاړو د قزاقستان تایکوندو پرانیسو لوبو کې مډالونه ګټلي دي. د سیالیو کې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د تایکوندو 250 لوبغاړو ګډون کړی و. د افغانستان له اړخه د عمر له مخې د نویو ځوانانو او لویانو کټګورۍ لوبغاړو ګډون کړی و. د لویانو کټګورۍ کې حکمت الله زین د سعودي او قرغیزستان لوبغاړو ته په ماته ورکولو د برونز مډال وګاټه. تمیم الرحمن رحماني بیا د ځوانانو په قطار کې په زړه پورې سیالۍ وکړې او د دریو سیالانو په ماتولو د سپینو زرو مډال خپل کړ. د تایکوندو فدراسیون مشر محمد بشیر ترکی د دغه لوبو او دغه راز راتلونکو پلانونو په تړاو راته غږېدلی. دغه سیالۍ ډېر اغېزناکه دي. موږ نورو سیالیو ته دې لپاره چې 2 میاشتې بعد د افغانستان تایکوندو ملي ټیم په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي، همچنان په آسیایي لوبو کې، همچنان د اسلامي هیوادونو په لوبو کې، او دغه رینکینګ چې موږ په دغه سیالیو کې وګټه دا د لاس انجلس د امریکې اولمپیک لوبو ته ډېر اغېزناکه دي. په دغه سیالیو کې 260 ورزشکاران لوبغاړي ګډون کړي وو او د 22 ممالکو نه په دغه سیالیو کې ګډون درلود چې امریکا، فرانسه، کانادا، ارمنستان، قزاقستان، پاکستان، هندوستان، افغانستان او ایران نورو هیوادونو په دغه سیالیو کې ګډون کړي وو چې الحمدلله د افغانستان د تایکوندو لوبغاړي هم وتوانید چې خپل هیواد لپاره مډال وګټي. د افغانستان د تایکوندو فدراسیون مشر محمد بشیر ترکی و چې د خپلو لاسته راوړنو په اړه خبرې کولې. د لوبو خبرونه همدومره. تر بلې هر چیرې چې وي په لږ سکسون وسپارو.